ای پیغمبره له الله ویریږه او د کافرانو او منافقانو اطاعت مکوه. په حقیقت کې خو همغه الله پوه او د حکمت خاوند دی. د هغه خبرې پیروي وکړه چې ستاسو د رب له لوري تاسو وحی کیږي، یعنی قرآن. الله له هغه خبرې با خبره دی چې تاسو کوي. پر الله توکل وکړه، همغه الله د وکالت لپاره کافی دی. الله د چا په ګوګل کې دوه زړونه نه دي او نه هغه ستاسو هغه میرمنې چې تاسو له هغو نه زهار کوي، یعنی مور ورته وایي ستاسو میندې ګرځولې دي او نه ستاسو په خلو بللی زامن ستاسو حقيقي زامن ګرځولې دي. دا خو هغه خبرې دي چې تاسو له خپل خلو څخه خراباسي، خو الله حق خبره کوي او همغه د سم لارې ونه کوي. په خلو بللی زامن د هغو خپل پلرونو ته په منسوبولو بولی. دا د الله په نزد زیات عادلانه خبره ده. او که تاسو ته معلومه نه وي چې د هغو پلرونو څوک دي، نو هغوی ستاسو دینی ورونه او ملګری دي. په ناپوهۍ سره که تاسو کومه خبره وکړئ، پر هغه باندې تاسو نه نیول کیږي، مګر په هغه خبره باندې ارومرو نیونه شته چې تاسو لزړه د هغه اراده وکړئ. الله بخونکی او مهربان دی. بشک پیغمبر خود مؤمنانو لپاره د حقوق خپل ځان ګران دی او د پیغمبر میرمنې د حقوق میندې دي. خو د الله د کتاب لمخې د عام مؤمنانو او مهاجرینو په پرتله خپلوان یو له بل زیات حقدار دي. البته کله خپل ملګرو سره تاسو څه ښېګڼه کول غواړئ نو کولای شئ. دغه حکم په الهي کتاب کې لیکل شوی دی. او ای پیغمبره، هغه ژمنه او پیمان په یاد ولره چې موږ له ټولو پیغمبرانو څخه اخیستی دی. له تا څخه هم او له نوح، ابراهیم، موسی او عیسی ابن مریم څخه هم له ټولو نه موږ په خاص ژمنه اخیستې ده، تر څو چې له رښتینو خلکو څخه د هغو پروردګار د هغوی د رښتینولۍ په باب پوښتنه وکړي. او د کافرانو لپاره خو هغه دردناک عذاب تیار کړی دی. ای مؤمنانو، د الله هغه پیرزوینه د پزړه کړی چې همدا اوس هغه پر تاسو کړی ده. کله چې لښکرو پر تاسو یرغل وکړ، نو مونږ په هغه یو سخت طوفان ولید او داسې پوزونه مو ولېګل چې تاسو په نظر نه راتلل. الله هغه هر څه لیدل چې تاسو په دې وخت کې کول. کله چې هغه له پاسه او له لاندې پر تاسو یرغل وکړ، کله چې سترګې له ویری تیغې وختلې، زړونه ستونی ته راغلل او تاسو د الله په باب راز ګمانونه وکړل. په هغه وخت کې مؤمنان خو وازمایل شول او سخت ولړزول شول. یاد کړه هغه وخت چې کله منافقانو او ټول هغو خلکو چې د هغو په زړونو کې ناروغي و په ډاګه څرګنده وویل چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومه وعده کړې وي هغه له غولونې څخه پرته نور څه نه وي. کله چې له هغو نه وی ډلې وویل چې اې د اسرب خلکو ستاسو لپاره نور دی سایریدو موقع نشته، بیرته وګرځئ. کله چې د هغوی وی ډلې په دې وینا سره له پیغمبر نه د رخصت غوښتنه کوله چې زمون کورونه تر خطر لاندې دي، په داسې حال کې چې هغه تر خطر لاندې نو، په اصل کې هغوی غوښتل د جنگ له محاذ نه وتښتي. که د ښار له اطرافونو دښمن راننوتلی وای او په هغه وخت کې هغه ته د فتنې په لوري بلنه ورکړای شوی وای، نو دوی به په کې ځان غورځولای او ګرانه و چې دوی د فتنې په شریکېدو کې څه درنګ دریغ کړای وای. دغه خلکو له دینه مخکې له الله سره ژمنه کړې و چې دوی به شان نه اړوي او له الله سره د شوی وعده پوښتنه خو ارومرو کېدونکې و. ای پیغمبره، دوی ته وایي که تاسو له مرګ یا وژل کېدو نه وتښتئ، نو دغه تېښته به ستاسو لپاره هیڅ ګټه رسونکې نه وي. له هغه وروسته د ژوند د خوندونو اخیستلو ډیر لږ فرصت په تاسو ته در په برخه شي. دوی ته وایي چې څوک دي چې تاسو له الله نه ژغورلای شي که هغه تاسو ته ضرر رسول وغواړي، او څوک د هغه د رحمت مخه نیولای شي که هغه پر تاسو مهرباني کول وغواړي. د الله په مقابل کې خود دغه خلک کوم لاتړ او مرستندوی نشي نیتلای. الله له تاسو نه هغه کسان خو پیژني چې د جنگ په کار کې خندونه چونکي دي او خپل اورونو ته وایي چې راشي زمون خواته، او دوی په جنگ کې برخه نه اخلي مګر تش په نامه.
چې له تاسو سره په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي که د خطر وخت راشي نو تاسو په داسې شان د سترګو مردکی اړوي لکه چې پر کوم چا باندې د زنکدن بي سي دي خوري او کله چې خطر تیر شي نو همدغه کسان د ګټو په هرڅ کې د تیرو ژبو سره ستا هر کلی ته راځي دوی هیڅ کله ایمان نه دی راوړی له همدې عمله الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل او د دې کار کول د الله لپاره ډیر اسانه دي دوی انګيري چې يرغلګر لا تر اوسه پورې نه دي تللی او که هغوی بیا يرغل وکړي نو دوی زړه غواړي چې په هغه فرصت کې دوی چیرته په بیدیا کې د کلیو د خلکو په منځ کې ووسي او له همغه ځای ستاسو د حالاتو پوښتنه وکړي بیا هم که دوی ستاسو په منځ کې پاتې وي نو په جګړه کې به بیخي لږ برخه واخلي په حقیقت کې ستاسو لپاره د الله په پیغمبر کې د نیکی او خورا غوره نمونه و د هر هغه چا لپاره چې د الله او د آخرت د ورځې هیله من وي او الله ډیر یادوي هغوی او د ریښتینو مؤمنانو حال په هغه وخت کې دا و چې کله هغوی يرغلګر ولیدل نو ویل چې دا همغه څه دي چې الله او د هغه پیغمبر له موږ سره د هغه وعده کړې و د الله او د هغه د پیغمبر خبره بیخي رښتیا و دغه پیښې د هغو ایمان او اطاعت لا زیات کړل له مؤمنانو څخه داسې کسان شته چې هغوی له الله سره کړي ژمنه رښتیا کړي ده له هغو نه چا خپل نظر پوره کړ او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي هغوی په خپل کړنلاره کې هیڅ تبدیلی را نه وسته دا هرڅه د دې لپاره وشول ترڅو چې الله صادقانو ته د هغو د صداقت مکافات ورکړي او منافقانو ته کې خوښه شي سزا ورکړي او کې خوښه شي نو د هغو توبه قبول کړي بشک الله بخونکی او مهربان دی الله د کافرانو مخ واړاو هغوی له کومې ګټې ترلاسه کولو پرته د خپل زړونو له تاو سره همداسې بیرته ستانه شول او د مؤمنانو لخوا هماغه الله د جنگیدو لپاره کافی شو الله ډیر زورور او برلاسی دی او له اهل کتابونو چې کوم کسانو د دغه يرغلګرو ملګرتیا کړې و الله د هغو له کلاګانو څخه هغوی را کوز کړل او د هغو په زړونو کې داسې ویره واچوله چې نن تاسو له هغو نه یو ډله وژني او بل ډله بندي کوي تاسو د هغو د ځمکې او د هغو د کورونو او د هغو د مالونو وارثانو ګرځولي او هغه سیمه تاسو ته درکړه چې تاسو هغه هیڅ کله تر پخو لاندې نه وکړي الله په هر څه باندې قادر دی ای پیغمبر خپل میرمنو ته وایه که تاسو دنیا او د هغې ښکلا غواړئ نو راشئ چې زه تاسو ته څه درکړم او په ښه وضعیت سره مو رخصت کړم او که تاسو الله او د هغه پیغمبر او د آخرت کور غواړئ نو په هیګي چې له تاسو نه چې څوک نیکو کاری دي الله د هغو لپاره لوی اجر تهیه کړی دی د پیغمبر میرمنو له تاسو نه چې څوک د څرګند فحشا د حرکت مرتکب شي هغه ته به 2 چنده سزا ورکړي شي د الله لپاره دا ډیر اسانه کار دی او له تاسو نه چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر امر ته غاړه کیږي او نیک عمل وکړي هغه ته به موږ 2 چنده اجر ورکړو او موږ د هغه لپاره غوړه روزي ته کړی دی د پیغمبر میرمنو تاسو د عامو میرمنو غوندي نه یې که تاسو له الله نه ویریدونکي یې نو په داسې لهجه خبرې مکوئ چې د زړه په خرابوالي اخته کوم سړی نامشروع تمه پیدا کړي بلکې سمې غوره خبرې کوي په خپل کورونو کې میشتي اوسئ او د تیر جاهلی دور غوندي سنگار کړي به ستر مګرځي لمونځ قائم کړي زکات ورکړي او د الله او د هغه پیغمبر اطاعت وکړي الله خدا غواړي چې له تاسو نبوي کورنۍ څخه ناپاکي ایسه کړي او تاسو په پوره ډول سره ستر کړي په یاد لرئ د الله آیاتونه او د حکمت هغه خبرې چې تاسو په کورونو کې اورول کیږي بشک الله په اسرار او با خبره ده بشک مسلمانان نارینه او مسلمانانی خځې نارینه مؤمنان او خځې مؤمنانی اطاعت کوونکي نارینه او اطاعت کوونکي خځې رښتین نارینه او رښتینی خځې صابر نارینه او صابرې خځې تواضع کوونکي نارینه او تواضع کوونکي خځې
خیرات ورکوونکي نارینه او خیرات ورکوونکي ښځې، روزه لرونکي نارینه او روزه لرونکي ښځې، پاکلمنې نارینه او پاکلمنې ښځې، او هغه نارینه چې د خدای ذکر زیات کوي او هغه ښځې چې د خدای ذکر زیات کوي، خدای دغه ټول ته بخنه او لویه بدله برابر کړی ده. هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او د هغه پیغمبر د کومې معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته په خپل د خپل هغه معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وشي. او څوک چې الله او د هغه پیغمبر نه سرغړاوي وکړي نو هغه په څرګنده گمراهۍ کې وګرځید. ای پیغمبره، هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله او تعالی ورینه کړی و ویل چې خپل میرمن مپریږده او له الله نه ویریږه. په هغه وخت کې تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې و چې الله د هغه ښکار کول غوښتل. ته له خلکو نه ویریدلی. په داسې حال کې چې الله دې زیات حقدار دی چې ته ورڅخه ویریږي. بیا کله چې زید له هغې نه خپل حاجت پوره کړ نو موږ هغه طلاق شوی میرمن ته په نکاح کړه. ترڅو چې پر مؤمنانو د خپل په خله بللیو زامنو د میرمنو په باب ستونزه پاتې نشي کله چې هغوی تر خپل حاجت پوره کړی وي. او د الله حکم خو باید عملی شوی وای. پر پیغمبر باندې په داسې یو کار کې څه بندیز نشته چې الله د هغه لپاره ټاکلی وي. د الله همدغه کړنلاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلي ده چې په خاطر شوی دي. او د الله حکم یو غوڅه سرته رسول شوی پریکړه وي. دا د الله کړنلاره ده د هغو خلکو لپاره چې د الله پیغامونه رسوي او له هغه څخه ویریږي او له یو خدای پرته له بل هیڅ نه ویریږي. او د محاسبې لپاره هم دا الله کافی دی. ای خلکو، محمد ستاسو له نارینه څخه د هیڅ پلار نه دی مګر هغه د الله پیغمبر او خاتم النبیین دی او الله د هر شی علم لرونکی دی. ای مؤمنانو، الله ډیر ډیر یادوي او سهار او ماښام د هغه تسبیح کوونکی اوسئ. هغه ذات چې پر تاسو رحمت کوي او د هغه پرښتې تاسو لپاره د رحمت دعا کوي ترڅو چې هغه تاسو له تیارونو رڼا ته راوباسي. هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی. په کوم ورځ چې هغه له هغه سره یو ځای شي د هغه هر کله به په سلام سره وي او د هغه لپاره الله د عزت اجر برابر کړی دی. ای پیغمبره، مونږ ته په داسې شان لګلې چې شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی او د الله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بلا دیوه مو وګرځولې. زیری ورکړه هو خلکو ته چې پرتای ایمان را وړای دی چې د هغه لپاره د الله لخوا لوی فضل دی. او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغیزې لاندې مرزه د هغه د zarar رسولو هیڅ پروا مکوه او پر الله باندې توکل وکړه. هغه الله د دې لپاره کافی دی چې انسان خپل چارې هغه ته وسپاري. ای مؤمنانو، کله چې تاسو له مؤمنو ښځو سره نکاح وکړئ او بیا هغه ته له لاس ورولو مخکې طلاق ورکړئ نو تاسو له خوا پر هغه څه عدت لازم نه دی چې د هغه د پوره کولو تاسو غوښتنه وکړئ شي. لدې کبله هغه ته څه مال ورکړئ او په ښه توګه رخصت کړئ. ای پیغمبره، موږ ستاسو لپاره ستاسو هغه میرمنې حلالي کړې دي چې تا د هغه مہر ادا کړی دی او هغه ښځې چې د الله له درکړای شو وینځو نه ستاسو تر ملکیت لاندې راشي او ستاسو هغه د ترولونی، د ترور لونی، د ماما لونی، د توړی لونی چې هغه له تاسو سره هجرت کړی دی او هغه مؤمنه ښځه چې هغه خپل ځان د پیغمبر لپاره سپارلی وي چې پیغمبر له هغه سره نکاح کول وغواړي. دا رعایت په ځانګړي ډول ستاسو لپاره دی، د نور مؤمنانو لپاره نشته. مونږ ته معلومه ده چې مونږ پر عام مؤمنانو د حقوق میرمنو او وینځو په باب کوم حدود وضع کړی دي. ته موږ دغه حدود نه د دې لپاره مستثنا کړی ترڅو چې پر تا باندې څه سختي نه وي او الله بخښونکی او مهربان دی. تا ته واک درکول کیږي چې له خپل میرمنو څخه چې د چاته خوښه شي له ځانه بیل کړي
چاته دي چې خوخه شي له خپل ځان سره وساتي او چاته دي چې خوخه شي له بیلولو نو ورسته ځان تر وبلي په دې با پرتا باندې هیڅ تکلیف نشته په دې ډول زیاته هیله مندي ده چې د هغو د خوشحالتیا سبب شي او هغوی غمجنې ونه وسی او هر څه چې ته هغو ته ورکړي په هغه باندې هغوی ټول راضي شي الله په هیږي په هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او الله په هیدونکې او د زغم خاوند دی لدې ورسته ستاله پر نوري خځې روان نه دي او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نوري خځې راولي اگر که د حقوق کلاستا هر څومره خوخوي البته د وینځو درته اجازه ده الله په هر شی باندې څارونکی دی ای مؤمنانو د پیغمبر کورونو ته به اجازه مننه وزي مو د خوراک په وخت کې غلي کتون کې وسی خو که تاسو خوراک ته وبل شي نو ارومرو راشي خو کله چې خواړه وخورئ نو خوار شي په خبرو کولو مبختيږي ستاسو دغه حرکتونه پیغمبر ته تکلیف ورکړي خو هغه د حیا عمل څه نه وایي او الله د حق خبرې په بیان شرم نه کوي د پیغمبر له میرمنو څخه کتاسي څه غواړي نو د پردي تر شای وغواړي دا ستاسو او د حقوق د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډیره مناسبه کړندار ده ستاسو لپاره دا هیڅ کله روان نه ده چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکړي او نه دا روا ده چې له هغه نه ورسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړي دا د الله په نزد ډیره ستره ګناه ده تاسو که څه خبره ښکارا کړی یا پټه کړی الله ته د هر خبرې علم دی د پیغمبر د میرمنو لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې د حقوق لرونه د حقوق ځامن د حقوق ورونه د حقوق ورونه د حقوق خریونه د حقوق انډیوالانې خځې او د حقوق وینځي چې دوی د حقوق مالکان شوي دي کورونو ته ورشي ای خزو تاسو باید الله له نافرمانی نه ډډ وکړئ الله په هر څه باندې شاهد ناظر دی الله او د هغه پرکتی پر پیغمبر باندې درود وایي ای مؤمنانو تاسو هم پر هغه درود او سلام وایي کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر ته اذیت رسوي پر هغه باندې په دنیا او آخرت کې الله لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی او کوم کسان چې مؤمنو نارینه او خځو ته بې ګناه اذیت رسوي هغوی دی غټ بهتان او ښکارا ګناه پیټه په خپل اوګو اخیستی دی ای پیغمبر خپل میرمنو او لونو او د مؤمنانو خځو ته وایي چې پر خپل ځان باندې د خپل ټکریو پلوونه خوار کړی دا ډیره مناسبه کړنچاره ده تر څو چې هغوی او پیژندل شي او نه زورول شي الله تعالی بخونکی او مهربان دی که منافقان او هغه خلک چې د حقوق په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پرونکو افواهات خبرونکي دي له خپل حرکتونو څخه خلاص و نخلي نو موږ به د حقوق په خلاف مبارزې لپاره تاره پاتو بیا به هغوی په دې ښار کې په ډیره مشکله ستاسو ترڅنګ ووسیدای شي پر هغه بل هر خوا د لعنت ورختوي هر چیرته چې ومندل شي وبنیول شي او په بده توګه به ووژل شي دا د الله کړن لار ده چې دغه خلکو په باب له پخوانه را روانه ده او ته به د الله په کړن لار کې هیڅ تبدیلی و نه مومي خلک له تانه پوښتنه کوي چې د قیامت ساعت به کله راشي وایي د هغه علم خو یوازې الله ته دی ته څه خبرې خای چې هغه ډیر را نږدې شوی وي په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پر کافرانو لعنت کړی دی او د هغو لپاره لمبه شوی اور تیار کړی دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وسیږي کوم لا تړه عمرستندوی به ونمومي په کومه ورځ چې د هغو مخونه په اور باندې واړول شي په هغه وخت به هغوی وایي چې کاش کې موږ د الله او پیغمبر اطاعت کړی وای او به وایي ای زمون پروردگار موږ د خپل سردارانو او خپل مشرانو اطاعت وکړو هغوی موږ له سمې لارې نه بیلاری کړو ای پروردگار هغه ته دوه چنده عذاب ورکړو پر هغه سخت لعنت وکړه ای مؤمنانو د هغو خلکو په شان مکیږي چې هغوی موسی ته اذیتونه رسولي بیا الله د هغوی له جوړو کړیو خبرونه هغه ته براءت ورکړ او هغه د الله په وړاندې عزتمند ای مؤمنانو له الله نه ویریږي او سم خبره کوي
الله به ستاسو عملونه سم کړی او ستاسو له ګناهونو څخه به درتیر شي. هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي هغه لوی بریالي توپ ترلاسه کړ. مونږ چې دغه امانت اسمانونو زمکه او غرونو ته وړاندې کړنو هغه یې پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه وېریدل. خو انسان هغه پورته کړ. بشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی. د امانت دغه پیټي پورته کولو لازمي نتیجه دا ده چې الله منافق نارینه او منافق خځو او مشرک نارینه او مشرک خځو ته سزا ورکړي او د مؤمنو نارینه او مؤمنو خځو توبه قبول کړي. الله بخښونکی او رحم لرونکی دی.